د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت کډوال وایي د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې ټول افغانان نیول کیږي، پولیس دوی زوروي او پیسې ترې اخلي. پریشان خو داسې یو زه نه یم چې دا کم خلک په د ماجر کیمپ کې اوس ټول پریشان دي. پریشان دي د وجې دي وروره من چې د وام د لاسه یو د خپل د کور سامان ته نه تلای شي بار. د ټولو په زړو کې دا سلسله ده چې یاره نیسي وي. اول زه خپله زامن مې دې کار کوي، دغه د کارټون مې په جیب کې دي. نن سهار مې د کار دپاره ورکول چې مالکار ته لاړ سي چې د وام د لاسه دې د وجه مال نیسي چې کار ته یې وانسته وم. نن بغیر کارټ والا هم نیسي، کارټ والا هم نیسي. دې کې کارټ والا هم نیونګه شروع ده، بغیر کارټ والا هم نیونګه شروع ده. که مثلا پیوار کارټ یې دم نیسي، که ژړ کارټ یې دم نیسي. او سړی چې دې قانون پرېږدي چې مثلا یاره دا یو شی کوم، دا خو ټولو نه پیسې علي. زه چې راغلی یم دا د ږیره مې سپینه سوه، زه د 15 ساتلو کال وم. زما 15 کاله دلته ووته. زما اوس شکر الحمدلله ملسي دي، زامن مې دي او دلته پیدایښت شوی د زامنو زامن مې دي اوس ګرځي. او دلته اوس پاکستان یو دم وایي چې تاسې ولاړ سئ. زموږ سره شنه کارټونه دي، داسې ګوره دا ټول د مزدورۍ خلک دي او دا مزدوري کوي. پولیسو د وامه څخه دا یوه هفته اوس وایي چې یو قسم بار وتلی نه دی، که ووځي هغه پولیس نیسي تنګوي یې، پیسې دې نه غواړي. د کراچۍ پولیسو د افغان کډوالو دا تورونه رد کړي او وایي یوازې بې اسناده او افغان سیټیزن کارډ لرونکي افغانان نیسي او بیرته یې ستنوي. د پاکستان حکومت د اپریل د 3 نه د بې اسناده او افغان سیټیزن کارډ لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. پاکستان د شناختي کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې د افغان سیټیزن کارډ لرونکو شمیر شاوخوا 8 لکه دی. د افغان کډوالو په ایستلو د بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې ښودلې دي او د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانانو ایستل دي ودروي. خو د پاکستان حکومت وايي خپل پریکړه به عملي کوي او دا کاری د ملي امنیت په ګټه دی.